موږ ټول پوهیږو چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه نوم عبدالمطلب و، خو عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام د نیکه اصلي نوم نه و. اصلي نوم یې شیبه ابن هاشم و. دا چې شیبه ابن هاشم په عبدالمطلب څنګه بدل شو؟ اصل کې مطلب د پیغمبر علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه و د تره و. د پیغمبر علیه السلام نیکه شیبه د خپل تره مطلب سره ډیر زیات ګرځېده. د عربو په هغه سیمه کې چې چا نه پیژنده، په دې نه پوهېدل چې د دې دواړو ترمنځ څه اړیکه ده، خلکو داسې ګمان وکړ چې د پیغمبر علیه السلام نیکه شیبه د دې مطلب تره نه بلکې بادار ده او دا شیبه غلام ده. نو هغه ځای خلکو د پیغمبر علیه السلام نیکه شیبه ته د عبدالمطلب لفظ استعمال کړ، یعنی غلام د مطلب. نو له دغه ځای څخه د پیغمبر علیه السلام د نیکه شیبه نوم په عبدالمطلب بدل شو، چې اصلي نوم او صحیح نوم یې شیبه ابن هاشم د اصل کې. او خپل تر سره د زیات ګرځېدو له امله د عربو خلکو پرې دا ګمان وکړ چې دا یې وراره نه بلکې غلام ده. نو خلکو د شیبه ابن هاشم نوم په عبدالمطلب یعنی غلام د مطلب باندې بدل کړ، چې له هغه ځای څخه همداسې مشهوره شو او تر موږ او تاسې پورې دغه نوم راورسېد. که لازمه یې بولي چې د پیغمبر علیه السلام اړوند د تاریخ یوه یادونه یا یوه پوهه خلکو ته ورسوئ، نو دا ویډیو در سره شیر کړئ چې نور خلک هم په دې باندې پوه شي چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه عبدالمطلب اصلي نوم شیبه ابن هاشم و.